تازه خبر پخوانی تشپنوم د اشرف غنی لخوا ټاکل سوي مارشال عبدالرشید دوستم د سراج الدین حقانی او ملا یعقوب مجاهد په اړه عجیبه څرګندونې کړي. دوستم ویلي چې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ورسره خبرې کړي. دا چې ملا یعقوب مجاهد او سراج الدین حقانی څنګه له دوستم سره خبرې کړي او دوستم نور څه ویلي بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دوستم وایي د سراج الدین حقانی او ملا یعقوب کسانو اړیکې را سره نیولي. د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم ویلي چې د طالبانو د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو اړوندو کسانو ورسره اړیکې نیولې دي. دوستم پرون د ده په ګډون په ترکیه کې د میشتو طالب ضدو سیاسي څیرو د جوړ سوي سیاسي ائتلاف یعنی د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا په مجازي غونډه کې له ګډون وروسته په یوه مرکه کې دا خبره کړې ده. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ګمان کیږي چې ادعا سوي اړیکې طالبانو سره د نوموړي د روغې جوړې په اړه وي. طالبانو د عبدالرشید دوستم څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو په حکومت کې دننه ځینې سرچینې وایي چې ملا یعقوب مجاهد او سراج الدین حقانی د ټول شموله حکومت جوړېدو په اړه د دوحې د سولې تړون د عملي کېدو پلویان دي. د افغانستان د اسلامي امارت مخالفین په بهرنیو هیوادونو کې د امارت په وړاندې د سخت مقاومت تبلیغات کوي او وایي چې ډیر ژر به په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې سخت عملیات پیل کړي، چې له هغه جملې څخه یو یې تښتېدلی جنرال سمیع سادات دی. جنرال سمیع سادات همیشه د طالبانو پر ضد د عملیاتو خبر ورکوي او وایي چې ډیر ژر به افغانستان کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. قدرمنو لیدونکو، له توجه مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه هر اړخیزو معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.